د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د دارالقرآن عالي دارالحفاظ له لوري د سیرت النبي سیالي ترسره شوه. په دغه سیالۍ کې د دارالقرآن عالي دارالحفاظ شاوخوا 100 تنه زده کوونکو برخه اخیستې وه. د دارالقرآن عالي دارالحفاظ مسؤلین وایي له ترسره شوې سیالۍ موخه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت او اخلاقو په اړه د زده کوونکو د پوهې کچې لوړول دي. د ازموینې ګډونوال وایي بشپړ چمتووالی نیولی او تمه لري چې په ازموینه کې به ښې نمرې ترلاسه کړي. دریم الف ټولګي زده کوونکی یم. زده کړې مې کړې دي او د سیرت ازموینه ده. الحمدلله زده کړې خو مو وکړې. انشاءالله باور یم. استادانو نه موږ ټول خوشحاله او ډېر ښه درسونه ورکوي. د دارالقرآن عالي دارالحفاظ د 5 الف ټولګي زده کوونکی یم. الحمدلله موږ ویاړو چې په دارالقرآن عالي دارالحفاظ کې زده کړې کوو او نن د سیرت سیالي ده او الحمدلله موږ ورته خپلې چمتووالی نیولی دی او امید لرو چې بریالي شو پکې ټول الحمدلله. د دارالقرآن عالي دارالحفاظ سرښوونکی قاري محمد هاشم حنیف وایي په دغه دارالحفاظ کې زده کوونکو ته 12 ټولګي پورې د زده کړو زمینه برابره ده چې په خبره د قرآن کریم د حفظ، عقیدې او لمونځ ترڅنګ ورته د ریاضي، تاریخ او جغرافي مضامین تدریس کیږي. ماسپښین دوره الحمدلله 15 صنفونه لري چې د 15 ښوونکو استادانو څخه دوی ته تدریس کیږي چې په ځای کې تقریبا 4 صنفونه تمهیدي دي او 4 صنفونه چې دي هغه د اولانو دي او باقي نور صنفونه چې دي هغه د حفظ صنفونه دي. دې کې موږ د حفظ ترڅنګ شاګردانو ته د تجوید درس، دارنګه نور فقه، عقاید، لمونځ، دعاګانې، پښتو، ریاضي، څومره چې لسان دی، دارنګه تاریخ او جغرافیه کوم چې سکیج دی او د امارت اسلامي د خوا نه اوس موږ ته سکیج راکول شوی او په هغې کوم مضامین دي الحمدلله دا تدریسیږي تر 12 ټولګي پورې. د دارالقرآن عالي دارالحفاظ مدیر ریدیګل شینواری بیا وایي دغه دارالحفاظ د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې څانګې لري چې د شاوخوا 150 تنو نجونو په ګډون 1800 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. څه 15 کاله کېږي او دارالقرآن عالي دارالحفاظ چې تقریبا ټول ټال 1800 شاګردان خوا او شا پکې په درس باندې مصروف دي. الله تبارک و تعالی دا موږ ته د ښه خدمت توفیق راکړي. د مسؤلینو په خبره د دارالقرآن عالي دارالحفاظ په 1434 کال کې تاسیس شوی چې په 15 دورو کې په زرګونو زده کوونکي فارغان کړي دي.